بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. د پی سی ای اړوند په اوله ویډیو کې مو د پی سی ای د مخفف پوره شکل درته ووایه او په دې باندې پوه سو چې په ارګانونو کې کیدای شي مختلف نومونه ولري او ترڅنګ یې په پښتو معنا مو سر خلاص کړي. اوس راځو، موږ خو چې کله مو په تېره ویډیو کې پی سی ای معنا کړله، موږ وویل چې د جنسي ځورونې او ناوړې ګټې اخیستنې څخه خوندیتوب، اما مو نه ویل چې د چا خوندیتوب. اوس راځو دلته پی سی ای تعریفوو او ترڅنګ یې هغه خلک پیژنو چې د پی سی ای پالیسیانې د خوندیتوب دپاره هڅه کوي او د همدې هدف دپاره جوړې سوي دي. نو ځو مخته. پر دې باندې مو خبرې کړې وې په تېرې ویډیو کې چې protection from sexual exploitation and abuse د پی سی ای پوره شکل و، د ناوړې ګټې اخیستنې او د جنسي ځورونې څخه مخنیوی او یا هم خوندیتوب. اول راځو د پی سی ای تعریف ته چې دا د څه شي. دا یوه ډله اصول، کړنلارې دي چې هدف یې دا دی چې په بشري او پرمختیایي پروګرامونو کې کله چې کارکوونکي و خلکو ته خدمات وړاندې کوي، د خدماتو د وړاندې کولو په جریان کې د ګټې اخیستونکو په وړاندې د هر ډول چلند مخنیوی او د هغه ناوړه چلندونو څخه ډډه کول دي. یعنی دا پی سی ای د اصولو او کړنلارو یوه مجموعه ده چې بشري کارکوونکي کوم چې په بشري او پرمختیایي پروګرامونو کې کار کوي، هدف یې هغه خلک دي. د دغو پالیسیانو په واسطه باندې هڅه کیږي چې مراجعه کوونکي یا د بشري پروګرامونو او خدماتو ګټه اخیستونکي د بشري خدمات د وړاندې کوونکو یا د کارکوونکو لخوا څخه ونه ځورول شي او دوی د هغوی سره ناوړه چلند ونه کړي او یا هم خدای نخواسته د هغوی په وړاندې کوم جنسي ځورونو او نورو ښکار نشي. نو د پی سی ای هدف څه شی دی؟ د پی سی ای هدف دا دی چې مراجعه کوونکي د خپلو یا هم د بشري کارکوونکو د ځورونې، د ناوړه استفادې او د نورو ناوړه چلندونو څخه ساتي. او د پی سی ای د پالیسیانو او لارښودونو پر اساس هیڅ ډول ناوړه چلند ته په ارګانونو کې ځای نشته. هیڅ ډول ناوړه چلند ته، فزیکي، رواني، جنسي ناوړه استفاده، هیڅ ډول ناوړه چلند او استفادې ته ځای نشته. او د پی سی ای پالیسیانو هدف هم دا دی چې په هر ارګان کې، په هر نهاد کې ناوړه چلندونه د صفر وکچ ته راکښته سي. کله چې موږ وایو چې د پی سی ای پالیسیانې د ګټه اخیستونکو د خوندیتوب لپاره دي، نو زموږ ستاسې او د بشري پروګرامونو ګټه اخیستونکي زیانمن خلک دي. هغه خلک دي چې ولنریبل دي، هغه خلک دي چې په اسانۍ سره زیان مني، مهاجرین دي، بیرته راستنېدونکي دي، داخلي بې ځایه شوي دي، د مختلفو طبیعي او انساني آفاتو قربانیان او متضررین دي او د مختلفو ناوړه چلندونو، ځورونو قربانیان او متضررین چې دي دا ګټه اخیستونکي دي. د پی سی ای پالیسي هدف څه شی دی؟ د ټولو ګټه اخیستونکو خوندیتوب دی د بشري کارکوونکو د ناوړه چلندونو څخه. بس دغونه چې په یاد ستاسو لپاره کفایت کوي. د پی سی ای د پالیسیانو ټوله فوکس او یا هم د توجه ډیره فیصدي چې دغه پر ګټه اخیستونکو ده. د پی سی ای پالیسیانو دا منځته چې راغلي دي، په بلې ویډیو کې پر تاریخچه باندې خبرې کوو، دا پالیسي چې جوړه شوې ده منځته راغلې ده، خاص هدف او د منځته راتګ دلیل یې دا و چې په ډیرو نهادونو کې د بینیفیشري یا د ګټه اخیستونکو سره ناوړه چلند کېدی، د هغو څخه سوء استفاده کېدل. په د هغې خاطر باندې د پی سی ای اړوند لارښودونه او پالیسیانې منځته راغللې او د دې لپاره علیحده کړنلاره جوړه شول. د ملګرو ملتونو سازمان دا ډیره جدي موضوع وکړل. نو په دې خاطر باندې د پی سی ای ټوله فوکس یا هم د فوکس ډیره فیصدي پر مراجعه کوونکي یا پر بینیفیشري باندې. د دغو پالیسیانو په مرسته باندې هڅه کیږي چې بینیفیشري
د مؤسساتو، نهادونو او بشري کارکونکو له هر ډول ضرر څخه، تاوان څخه دوی خوندي وي. مګر هم په غیر مستقیم ډول باندې یا څه ناڅه دا پالیسیانې د کارمندانو د خوندیتوب لپاره هم دي، ځکه چې د پالیسیانو په مټ باندې خوندي، مسون او پروټیکټیو په اصطلاح باندې کاري چاپیریال رامنځته کیږي. کله چې داسې یو چاپیریال رامنځته شي نو معلومه خبره ده چې کارکوونکي به هم خوندي وي او مراجعه کوونکي به هم خوندي وي. خو بیا درته وایم چې PSEA PSEH ټوله فوکس او توجه د بینیفیشري یا د مراجعه کوونکي پر خوندیتوب، چې دوی باید د هر ډول تاوتریخوالي څخه، د بشري کارکوونکو د ناوړه چلند څخه، فزیکي، رواني، جنسي، نورو ځورونو څخه خوندي وي. دغه سلایډ ته او دغه یو څو خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ ترڅو په دې باندې پوه شئ چې د PCA ټارګټ څوک دی. په ارګانونو کې د چارو د سمون لپاره، په خوندي ډول باندې د فعالیتونو ترسره کولو لپاره، په داخل د ارګان کې د هر ډول بې نظمي، په اصطلاح باندې ځورونو، په چارو کې ستونزې، د ټولو مخنیوي لپاره مختلفې په اصطلاح باندې کړنلارې شته، معیارونه شته، پالیسیانې شته. په اول سر کې د کارکوونکو د خوندیتوب، د کارکوونکو تر مابین د ستونزو او نور اړوند مسایلو د حل لپاره په ټولو ارګانونو کې IR شته چې دې ته انټرنل ریګولیشنز وایي، چې دا یو مجموعه د کړنلارو ده. کوډ اف کنډکټ، د HR اړوند نور لارښودونه ټول په IR کې راځي. IR یا انټرنل ریګولیشنز چې دي په داخل د ارګان کې د کارمندانو د ستونزو د حل لپاره، د دوی د خوندیتوب لپاره، د دوی په مابینځ کې د اختلافونو، سوء استفادې، ځورونو، د نورو د مخنیوي لپاره ټوله چې دي هغه هلته ترسره کیږي. او ارګانونه هم په داخل کې د یو مسون چاپیریال د رامنځته کولو لپاره دوی څه کړي دي؟ دوی IR یا انټرنل ریګولیشنز جوړ کړي دي. دوهم شی، کله چې په ټولنه کې د ټولنې غړي د بعضو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب ګرځي یا ټولنه د بعضو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی یا خشونت ترسره کوي، نو بیا ارګانونه او مؤسسات هغوی ته ریسپانس یعنی رسیدګي کوي، جواب ورکوي، خدمات ورته وړاندې کوي، چې هغه موږ د ریسپانس په نامه سره یادوو. کېدای شي د کیس منیجمنت خدمات وي، د GBV، د چایلډ پروټیکشن، اویرنس، شیلټر، فود، واش، نور ریسپانس وي. هغه ډول ستونزې چې په ټولنه کې پیښیږي د ټولنې لخوا د یو بینیفیشري په وړاندې تاوتریخوالی کیږي، د هغې د حل لپاره بیا د ریسپانس سیستم شته چې خدمات ورته وړاندې کیږي ترڅو هغه خلک چې تاوتریخوالي یا نور ستونزو هم په اصطلاح باندې زیانمن شوي هغو سره کومک وشي، مرسته وشي او ستونزې حل شي. راځو دریم مرحله دا ده چې اکثره اوقات د نهادونو کارکوونکي چې دي دوی ګټه اخیستونکي یا مراجعین ځوروي، د هغوی څخه ناوړه استفاده کوي. دا په دې خاطر باندې چې دلته زموږ او د دوی په ځواک او په طاقت کې فرق شته. بشري کارکوونکي امکانات لري، منابع په لاس کې دي، دوی په اصطلاح باندې مرستندویه کارکوونکي د مرستې رسي، د مرستې ټول سامان، واک او اختیار دوی لري. اما مراجعه کوونکي چې دي هغه بې وزله دي، زیانمن شوي دي، ځورېدلي دي، کړېدلي دي، په غربت کې ژوند کوي، سخت احتیاج او محتاج دي، په سختو حالاتو کې ژوند کوي. نو په داسې حالاتو کې یو څوک چې منابع په لاس کې لري هغه په ډېرې اسانۍ سره د یو چا څخه سوء استفاده کولی شي. نو د دې لپاره چې د نهاد کارکوونکي د مراجعه کوونکو څخه ناوړه استفاده ونه کړي، د PCA پالیسي ده. د PCA پالیسي چې ده هغه مراجعه کوونکي د بشري کارکوونکو د ځورونو څخه خوندي ساتي. که په ټولنه کې د ټولنې کم غړی یا ټولنه کم بینیفیشري یا ګټه اخیستونکي په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي، نهادونه د هغه لپاره ریسپانس لري، پروګرام لري چې هغه ته جواب ورکوي، رسیدګي ورته کوي. په ټولنه کې مثلا څو غړي د بل غړي یا د ټولنې د یو بل فرد حقونه نقض کوي، په وړاندې فزیکي، رواني، جنسي، بل ډول ځورونه ترسره کوي، هلته ریسپانس ده چې هغو ته رسیدګي کېږي، خدمات ته وړاندې کېږي. په داخل د دفتر کې د یو مسؤل کاري چاپیریال د رامنځته کولو لپاره بیا انټرنل ریګولیشنز ته وبخښئ، د هغو څخه استفاده کوي. نو دې شي ته مو همیشه فکر
د مسؤل دفتر او کاري چاپیریال دپاره IR که په ټولنه کې یو کس د بل کس په وړاندې په اصطلاح باندې ناسم چلند کوي ریسپانس دی پروګرامونه د خدمات وړاندې کړي د هغو د مخنیوي لپاره او د بشري کارکونکو څخه د مراجعینو خوندي ساتل ترڅو دوی د هغه څخه ناوړه استفاده ونه کړي ناسم چلند ورسره ونه کړي د PCA پالیسي ده نو د PCA د پالیسي بحث مو دا دی چې هڅه کیږي کوشش کیږي ترڅو چې مراجعه کوونکي د هر ډول تاوتریخوالي څخه خوندي پاتې سي هم تقریبا دغه مخکنی بحث چې مو وکړي دغه تشریح په دې شکل کې ده نو ډیره زیاته مننه په دې هیله چې د PCA په تعریف باندې پوه سوي وئ او په دې باندې پوه سوي وئ چې PCA د چا د خوندیتوب لپاره ده ډیره زیاته مننه ښې چارې او نور زو پر PCA باندې ژور غږیږو الله مو مل سي